بازار ته نه ګورم د خپل جیب اندازې ته ګورم بازار ته نه ګورم د خپل جیب اندازې ته ګورم زه چې سودا اهلم نو تل خپلې جامې ته ګورم د محبت په کاروبار کې دومره لرې لاړم چې نه تاوان ته ګورم نه خپلې پایدې ته ګورم هغه چې تا راته ویل یا سړیه یا اقباله هغه مې یاد دي هغه تا چې ویل موکې ته ګورم. السلام علیکم ګرانو کتونکو، د اقبال مومند صاحب په دغه شعرونو سره ستاسو ورور جعفر شاه درویش یم. پروګرام د ښکلی مازدیګر، امید لرم چې روغ جوړ او په خیریت سره به یې. ښکلی مازدیګر پروګرام کې را سره نن د خپل کلي مصري بانډا ضلع نوښار یو زبردست شاعر لطیف خان استاد موجود دی، نو خبرې اترې به ورسره هم کوو او شعرونه به هم ترې اورو. نو راځئ چې نیغ په نیغ ورسره ملو شو. استاد جي په پروګرام کې درته یو ځل بیا ستړي مشي او هرکلی وایم. مهرباني. السلام علیکم جعفر شاه وروره، زه نن دلته تا په فرمایش باندې رالم. دا زما خپلم خواهش و او مخکې موږ یو پروګرام ریکارډ کړو، نو یو دوه رباعیانې ما ریکارډ کړې وې، خو هغه موږ په ترنم کې نه وې ویلې، داسې په خبرو کې ویلې وې. نو زموږ نن خیال دی انشاءالله که الله پاک همت راکو نو موږ به که خیر نن یو څو غزلې په ترنم کې تاسو او اوریدونکو ته او کتونکو ته پیش کوو. ښه جي، نو کوشش به کوو چې مینهوالو سره نن سم ډېر شعرونه شریک کړو. څنګه مو خوښه ده؟ بس چې ستاسو څنګه خوښه وي موږ هم بس ورته راغلي یو تیار یو څو رباعیانې او غزلې ورته زه د ستاسو په فرمایش باندې پیش کوم. دا پهله زه رباعي ده او ورپسې بیا دویم چې دی نو هغه غزل دی، دا زه شروع کوم او ورپسې به دغه شان سلسله جاري وي او یو رباعي او یو غزل دا به وایم لمبر په لمبر. عاشقي بد بلا د زوی اوسم، د غمونو ابتدا د زوی اوسم، دا خو زه یم چې مې تن ورته نیولې سمنه ښکلي مشغوله د زوی اوسم، بل یو کس زما په شان تېره سوه مشه، د زړه روانه مې کله د زوی اوسم، زما چې پې مضبوطه عقیده وه زما مینه بې وفا د زوی اوسم، تصور چې مدام را سره ملو یاد شوي مې نن بیا د زوی اوسم، لطیف خان وایي په ما لمبې بلیږي نا خبره مې لیلا د زوی اوسم، زړګیه دا وخت به ډېر ګران تېرېږي ناز ودا کوي په خوا کې د جانان تېرېږي، زړګیه دا وخت به ډېر ګران تېرېږي ناز ودا کوي په خوا کې د جانان تېرېږي، ناز ودا کوي په خوا کې د جانان تېرېږي، چې وړوکوالي نه مین وي پیته چې وړوکوالي نه مین وي پیته چې وړوکوالي نه مین وي پیته هغه د بل شوله دوران تېرېږي ناز ودا کوي په خوا کې د جانان تېرېږي، هغه د بل شوله دوران تېرېږي ناز ودا کوي په خوا کې د جانان تېرېږي، په بې وفاو خلکو د ننګ کولو په بې وفاو خلکو د ننګ کولو په بې وفاو خلکو د ننګ کولو خوشي یې پرېښوي په میدان تېرېږي ناز ودا کوي په خوا کې د جانان تېرېږي، خوشي یې پرېښوي په میدان تېرېږي ناز ودا کوي په خوا کې د جانان تېرېږي، په خپل وطن کې توبهګار کو خلکو په خپل وطن کې توبهګار کو خلکو په خپل وطن کې توبهګار کو خلکو په جړا لاړو لطیف خان تېرېږي ناز ودا کوي په خوا کې د جانان تېرېږي،
په جڼا لاړو لطیف خان تیریږي ناز ودا کوي په خوا کې د جانان تیریږي زړګي دا وخت به ډېر ګران تیریږي ناز ودا کوي په خوا کې د جانان تیریږي ناز ودا کوي په خوا کې د جانان تیریږي. ډېر ښه ډېر ښکلی استاد جي وړاندې به را سره څه شریک کول غواړئ؟ بس وړاندې ورپسې بیا یو رباعي او غزل زه بیا پیش کوم چې یو ځل دې راښکاره ښکلې بشر کو زړه زخمي چې راته خوږ دي خپل ځیګر کو زه دا ستا د لاسه تل عمر جړېږمه لږه راشه که په حال دې ځان خبر کو ټوله ورځ مې انتظار کې کاستا تیرا ترانلې ما هم دلته مازدیګر کو اوس به ستا د لاسه بل طرف ته تښتمه ښه مې وینې چې مې بل پله سفر کو اوس به ستا د لاسه بل طرف ته تښتم ښه مې وینې چې مې بل پله سفر کو لطیف خان د بلتان د لاسه جاړیه چې لیلا ورته رټلې جواب ورکو دا مخ په سالو پټکای زما د سترګو توره ما به لیونی کې د بڼو لاندې مګوره ما به لیونی کې د بڼو لاندې مګوره دا مخ په سالو پټکا مخامخ دا مخ په سالو پټکای زما د سترګو توره ما به لیونی کې د بڼو لاندې مګوره او ما به لیونی کې د بڼو لاندې مګوره دا مخ په سالو پټکا مخامخ درته ولاړمه دا مخ په سالو پټکا مخامخ درته ولاړمه دا مخ په سالو پټکا مخامخ درته ولاړمه نو جاړم درته ځکه زه دې وسومه بېوره ما به لیونی کې د بڼو لاندې مګوره نو جاړم درته ځکه زه دې وسومه بېوره ما به لیونی کې د بڼو لاندې مګوره ستا سترګو کې اثر دې ځکه زه دې لیونی کما ستا سترګو کې اثر دې ځکه زه دې لیونی کما ستا سترګو کې اثر دې ځکه زه دې لیونی کما نو لږه خواته راشه زما د زړه ټکوره ما به لیونی کې د بڼو لاندې مګوره نو لږه خواته راشه زما د زړه ټکوره ما به لیونی کې د بڼو لاندې مګوره زه ستا لارو ته ګورم ته به کله راښکاره شي زه ستا لارې ته ګورم ته به کله راښکاره شي زه ستا لارو ته ګورم ته به کله راښکاره شي په تمه درته ناست یم لږه روزه د خپل کوره ما به لیونی کې د بڼو لاندې مګوره په تمه درته ناست یم لږه روزه د خپل کوره ما به لیونی کې د بڼو لاندې مګوره چې کله مې لیدلې زړه مې تا باندې بېللې چې کله مې لیدلې زړه مې تا باندې بېللې چې کله مې لیدلې زړه مې تا باندې بېللې وایي لطیف خان راغلی د کملوره ما به لیونی کې د بڼو لاندې مګوره وایي لطیف خان راغلی د کملوره ما به لیونی کې د بڼو لاندې مګوره دا مخ په سالو پټکای زما د سترګو توره ما به لیونی کې د بڼو لاندې مګوره او ما به لیونی کې د بڼو لاندې مګوره
ډیر ښه ډیر ښکلی د استاد شاعري ډیره مزه کړې ده. استاد یو غزل او رباعي را سره بل هم شریک کې بیا به دا پروګرام راټولو. چې می ولیدا ښکلي په جړا شوم زمین ولی په داسې بې وفا شوم ما خو نه غوښتله داسې زما خدایه په تازه مینتې سم نظر جدا شوم دا زما کم نصیبي د نور سن دي خمی وینې په عالمو کې رسوا شوم لطیف خان باندې د سمنه لوبې وکې پردي سکی چې د خپلو د خندا شوم زړه مې خلکه بیلو د ښایست په چمنونو کې څنګه ورته ګوتې که مزغي دي په ګلونو کې څنګه ورته ګوتې که مزغي دي په ګلونو کې زړه مې خلکه بیلو د ښایست په چمنونو کې څنګه ورته ګوتې که مزغي دي په ګلونو کې څنګه ورته ګوتې که مزغي دي په ګلونو کې څه ښکلی چمن دی دا زمانه نه هېرېږي څنګه یې زهیر کمر صحت راته یادېږي څه ښکلی چمن دی دا زمانه نه هېرېږي څنګه یې زهیر کمر صحت راته یادېږي هر صحت راته یادېږي ځان به دې قربان کم پرې بې ندم په کلونو کې څنګه ورته ګوتې که مزغي دي په ګلونو کې ځان به دې قربان کم پرې بې ندم په کلونو کې څنګه ورته ګوتې که مزغي دي په ګلونو کې اے د زړګي سره ما خو تا سره وفا کوله ته پې نه پوهېدلې چې دې ما سره جفا کوله اے د زړګي سره ما خو تا سره وفا کوله ته پې نه پوهېدلې چې دې ما سره جفا کوله ما سره جفا کوله سامي به ولوزي چې پروت یم ستا لاسونو کې څنګه ورته ګوتې که مزغي دي په ګلونو کې سامي به ولوزي چې پروت یم ستا لاسونو کې څنګه ورته ګوتې که مزغي دي په ګلونو کې راشه لږ باندې تا لطیف خان ستا انتظار کوي ولی ښکاره نشوې صوبه تمه د دیدار کوي راشه لږ باندې تا لطیف خان ستا انتظار کوي ولی ښکاره نشوې صوبه تمه د دیدار کوي تمه د دیدار کوي وخت پې نه تېرېږي داسې خوشي مې په لونو کې څنګه ورته ګوتې که مزغي دي په ګلونو کې وخت پې نه تېرېږي داسې خوشي مې په لونو کې څنګه ورته ګوتې که مزغي دي په ګلونو کې زړه مې خلکه بیلو د حیث په چمنونو کې څنګه ورته ګوتې که مزغي دي په ګلونو کې څنګه ورته ګوتې که مزغي دي په ګلونو کې دا پروګرام ما ریکارډ کو خو دا تقریبا ما 35 سال مخکې دا شاعري کړې نو دا اوس ما کتاب هم نه راوړی نه زه په کتاب پړولو پوهېږم خو دا ما په خپله دغه شان بیا هم دا شکر دی چې 35 سال مخکې زما ویلي خو لږ لږ مې کله نه کله وي نو بس نن هم ښه شوه چې بیا هم پکې مونږ له څه غلطي نه شوي او که شوي نو زه د اورېدونکو او کتونکو نه معافي غواړم. استاد د وخت راکولو ډیره ډیره مننه چې تاسو زمونږ په پروګرام کې زمونږ مینوالو ته دومره ښکلي ښکلي شعرونه
او دومره ښکلې ترانه مو وړاندې کړو. زه هم ستاسو شکریا ادا کوم او بل زه یو دوه خبرې کول غواړم چې زه د خپل د ملک نمایندګانو ته یو خواست کوم چې مهرباني وکړي دا ټیک ته د الله طرفه دا عذاب راغلی دی نو موږ به د الله پاک نم خیر غواړو او خدای پاک دې موږ ماشومان او ټول علاقې دی او ټول ملکونه دې بچ کړي. خو بیا هم زه دوی ته وایم چې تاسو کم از کم په وس کې مسوي نو د قوم سره کوشش وکړئ داسې پروګرام ورته جاري کړئ ځکه چې ټول غریبانان ناست دي څوک په غر کې کاڼي وباسي څوک بټو کې دي نو هغه څوک په پرایویټ ډیوټیانو کې دي نو 4-5 تنخواګانې دي او هغه ټول کور ناست دي نو بچیم ته غواړي او خېټم غواړي نو مهرباني وکړئ نو زه مطلب که ستاسو وس کې سوي نو د خپل عوامو ته څه پروګرام چالو کړئ مهرباني. مینوالو یقینا چې د استاد د ښکلې ترنم ښکلې شاعري به ستاسو خوښه شوي وي. په دې سره زه جعفر شاه درویش سره د کیمرامین شهسوار باچا ستاسو نه اجازت غواړم. انشاءالله په بل پروګرام کې به بیا ملاقات کیږي. ها د وباد بریالي اوسئ. د الله په امان.